د رمضان المبارک د روژو ډیر عظیم فضیلتونه دي او ډیر زیات احادیث د دې په فضیلت کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایل. په صحیح البخاری کې یو حدیث راځي، نبی الرحمه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای: من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کم څوک چې د رمضان المبارک روژې د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې خالص د الله رب العالمین د رضا لپاره ونیسي، غفر له ما تقدم من ذنبه، نو په دې سره به د مخکینی ټول ګناهونه معاف شي. یعنی ټول واړه ګناهونه به الله رب العالمین ورته معاف کی، او کم چې غټ ګناهونه دي، کبیره ګناهونه دي، هغه به ورته سپک کی. بیا چې کله د انسان توبه وکاږي، الله رب العالمین به ورته هغه کبیره ګناهونه هم معاف کی. او دا شان په سنن نسائی او په سنن ابن ماجه کې یو حدیث راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: ان الله تبارک وتعالى فرض صيام رمضان علیکم، الله رب العالمین پر تاسو باندې د رمضان المبارک دا روژې فرض کړي دي. وسننت لكم قیامه، او د دې تراویح دا ما تاسو ته سنت مقرر کړي دي. فمن صامه وقامه ایمانا و احتسابا، کم څوک چې د ایمان سره د ثواب په نیت باندې خالص د الله جل جلاله د رضا لپاره د دې میاشتې روژې ونیسي او په دې شپو کې قیام یعنی تراویح وکوي، خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، د ګناهونو به داسې صفا اوزي، ګناهونه به داسې ورنه ختم شي لکه په کومه ورځ چې دی د خپلې مور نه زېږېدلی و، د خپلې مور نه پیدا سوی و، چې هغه وخت دی څومره د ګناهونو صفا و. نو چې څوک روژې ونیسي د الله د رضا لپاره او سنت تراویح وکړي د خپلو آدابو سره، نو داسې به الله ورته ګناهونه ټول معاف کړي او دا کس به صفا کړي. او دا شان په صحیح البخاری کې یو بل حدیث هم راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: فی الجنة 8 ابواب، په جنت کې د جنت 8 دروازې دي چې د دې دروازو څخه به جنتیان داخلیږي. فیها باب یسمى الریان، په دې 8 دروازو کې یو دروازه داسې ده چې د هغې نوم ریان دی، د هغې دروازې نوم ریان دی. لا يدخله الا الصائمون، نو دې ریان دروازې باندې به جنت ته بل څوک داخل نشي لیکن یو روژاتیان، کم چا چې روژه نیولې وي الله رب العالمین به هغه کسان جنت ته د دې ریان دروازې نه داخلوي. او دا شان په نداء الریان کې یو قول د امام ابو حاتم رحمه الله نقل شوی دی، هغه وایي چې د قیامت په ورځ به د دې روژاتیانو د خولو څخه د مشکو خوشبویي ځي، د دوی د خولې به د مشکو خوشبویي کوي. دا مشک داسې یو خوشبویي ده چې هغه اوس پیدا کېږي هم نه. نو د دې روژاتیانو مسلمانانو به دا یوه نښه و، د علامه وي چې د دوی به د خولو د مشکو بوی ځي، او په دې سره به دا مسلمانان د نورو قومونو څخه جدا پیژندلی کېږي، د هغه چا څخه به دا خلک را جدا کېږي چې هغه روژاتیان نه وي. د روژاتیانو د خولو به صرف د مشکو بوی د قیامت په ورځ باندې ځي. او دا شان د روژاتي دعا الله رب العالمین قبلوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای په سنن الترمذی کې حدیث راځي چې 3 لا ترد دعوتهم، 3 کسان داسې دي چې الله رب العالمین د هغوی دا دعاوې نه رد کوي، د هغوی دعاوې قبلوي. نو په هغه 3 کسانو کې یو دا یاد کړی: الصائم حتی یفطر، یو هغه روژاتي دی چې تر څو روژه ماتې کوي،
په دې وخت کې دی دعا وکړي الله رب العالمین به دعا قبول کړي. دا دعا که د خپلو آدابو سره وي او دا دعا الله رب العالمین ته ښه په عاجزۍ او په ښه تضرع باندې وي، الله رب العالمین به دا دعا ورته قبوله کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.